وایي ډوډۍ چې ښه درله پخه کړي ښځه دې ته وایي ډوډۍ چې ښه درله پخه کړي ښځه دې ته وایي چې ځان له سپور او تا له سره کړي ښځه دې ته وایي ډېر ښه د ارامتوب خبرې ستا نه په چلولو باسي بیا دې دنیا لره ښکاره کړي ښځه دې ته وایي ستا چې د خاص عمل خبر شي انقلاب راولي ته په تا دره ګوټه کړي ښځه دې ته وایي ډېر ښه نو هسې به هر یوه ښځه وایي چې نره یمه هسې به هر یوه ښځه وایي چې نره یمه چې په درنا کې تېره شپه کړي ښځه دې چې په درنا کې تېره شپه کړي ښځه دې ته وایي جمهوریت کې د ناقص جمهوریت دپاره سر نه روکل پټه کړي ښځه دې ته وایي او په یو مېلمه باندې اوس کله او بل پرې راغی همغه یخه چې توده کړي ښځه دې ته وایي ډېر ښه په پردي کور کې مېلمستوب نوې خبره نه ده ځان چې خپل کور کې مېلمانه کړي ښځه دې ته وایي مورکه کې پټه لاړه راله څوک یې څه پروا کړي څوک چې د ځان په ننداره کړي ښځه دې ته وایي ډېر ښه یا منوره په رضا هم عمر نه تېرېږي چې هېڅ بې هېڅه ځان خفه کړي ښځه دې ته وایي ډېر ښه منور صاحب دغه که مو راته ووایي چې هغه کیله ده چې زور ورکړي خامخا به چپړه کېږي وی ارزانه ده که اخلې زمانه خو خرڅېږي کیله ده چې زور واخلي خامخا به چپړې کېږي یا نه سړېږي کښه یا د ځان نه غوښه یوسي چې ځای د ګرېدو نه هغه د چا ګرېږي ډېر ښه نو د ډنګ سره یې مینه ده که جوش کې ده راغلې جینۍ په خپل واده کې د اوربل پشپه ګډېږي ډېر ښه اوږده څیزونه بیا هم کټ کوی علاج وشي اوږده څیزونه بیا هم کټ کوی علاج وشي چې لنډ پیدایي شوي هغه چېرې نه اوږدېږي او دا چغې وباسي وایي ډوبه شومه خلکه او مړي باندې ورانه شي په بل چا نه ورانېږي د هر چا ځان له کار دی منوره په دنیا کې څوک مړي ته ژړا کوي د چا شمې ګڼي ډېر ښکلی ډېر اعلی ډېر اول په عقل ستا د لاسو نه ګرېوان وباسم اول په عقل ستا د لاسو نه ګرېوان وباسم لږ چې په خود شومه زه ستا نه دا پیریان وباسم د کور مېرمنې په زورونه مې دې نشي ویستی د کور مېرمنې په زورونه مې دې نشي ویستی زه یې به اول ګورم وروسته به سامان د کور مېرمنې په زورونه مې دې نشي ویستی زه یې به اول ګورم وروسته به سامان وباسم نو مینو ما باندې خو غوړ غوړ خوراکونه وکړې مینو ما باندې ښه غوړ غوړ خوراکونه وکړې د محبت د خاریې نه رقیبان وباسم ډېر ښه او مالک یې زه نه یم چې بل له اختیار ورکړمه بل پټې وې زه پکې ځان له ګوپیان وباسم بانګونه وشو جوماتونه لا خالي پراته دي بانګونه وشو جوماتونه لا خالي پراته دي په میخانه کې ډېره شوي دي شیخان وباسم ډېر ښه پېغلې سودا لځي بازار ته بیا به دلته راځي پېغلې سودا لځي بازار ته بیا به دلته راځي خپل بیټکي کې یو وړوکی شان دوکان وباسم رقیبه غرق شي زه پې تا نه وهم ولې تښتې د دې لرګو نه د کټونو بازوګان وباسم رقیبه غرق شي زه پې تا نه وهم ولې تښتې د دې لرګو نه د کټونو بازوګان وباسم او په زور یې ځکه منور زخمي را غاړه باسم په زور یې ځکه منور زخمي را غاړه باسم د نفرتونو د ولکو نه دا خوبان وباسم ډېر اعلی ډېر اعلی ډاکټر صاحب هغه یو دغه دی ستاسو یو غزل دی که نه چې هغه تحقیق په د ګاونډ د چرګوټو نه شروع کېږي وایي یخني په ټول وجود کې لومبې خپو نه شروع کېږي او مستي په بوډاګانو کې شپېتو نه شروع کېږي دا دې لکه ځان ته چې اشاره کړي یخني په ټول وجود کې لومبې خپو نه شروع کېږي او مستي په بوډاګانو کې شپېتو نه شروع کېږي او د کلي مېلمستیا او د پښتو په رلیشه کې خبره د سوکړک او د شملو نه شروع کېږي بېشکه نو خیر دی که زما خپلو خپلوانو خندیره کړې د ګل سره قربت هم د ازغو نه شروع ډېر ښه ډېر اعلی او یو بله خبره وایي هلک کې د بدلون چې فطرتي عمل قایم شي هلک کې د بدلون چې فطرتي عمل قایم شي نو بیان به د څو ښکلو جینکو نه شروع کېږي ډېر ښه نو ګمله د ګاونډی او دا گنجي بونجي ګلونه ګمله د ګاونډی او دا گنجي بونجي ګلونه او تفشیش په د ګاونډ د چرګوټو نه شروع کېږي ډېر اعلی نو که تا ته مې سره سپینه ووایي کومه ګناه وشوه د سوال ذکر چې کېږي د مړو نه شروع کېږي ډېر ښه نو بس لیونی یم منور چې پې راکېدم بس لیونی یم منور چې پې راکېدم یم ښه مستقل هم د ټونګو نه شروع کېږي ډېر ښه ډېر ښه ډېر اعلی ډېره مننه منور صاحب عزتمند ښایي
یو زماني غوندې دی زماني چې دوه معنی لري او ارشاد ما سره کړی بد یار سره ښه کوي او ما سره کړی بد یار سره ښه کوي هغه یاره دا د خپل ځان کې خوالی دی ډېر ښه بد مې په سر وایي ما ته نه وایي درې باره دا د خپل ځان کې خوالی دی ډېر ښه او مرې خو چاته نه وایي د بچ نه یم بیماره دا د خپل ځان کې خوالی دی ډېر ښه او کار ته خوشحالېږي خو د کار نه یي بېکاره دا د خپل ځان کې خوالی دی واه او ته چې د سیمټ په ځای باجري لګې او ګیلکاره دا د خپل ځان کې خوالی ډېر ښه بد کوي خو وروسته پښپیمانه یې ناکاره دا د خپل ځان کې خوالی ډېر ښه او اوس چې منوره ماته ښه وایي زه خواره دا د خپل ځان کې خوالی منور صاحب هغه طبیبان هغه طبیبان وایي برش په خپل وهي په خپله خوله کې په یو نشه مې په سنګل وهي او بیا هغه وي او په یو نشه مې په سنګل وهي بیا هغه وي واړه یو بل لکه د غل وهي بیا هغه وي او وایي غمونه مې په زړه دي زه پې دا هېرم جذبه کې راشي ډک بوتل وهي بیا هغه وي بیا هغه وي نو مخ مې د ده په شان له سپین شولې په دغه ضد کې لکه شوړه ځان له په خپل وهي بیا هغه وي هلکه هر کونډې نه دی چې داسې ګوډه خپره کاږي ورلاکي مرګ پسې چلوي بیا هغه وي طبیبان وایي برش په خپل وهی په خپله خوله کې او طبیبان وایي برش په خپل وهی په خپله خوله کې څوک ځان له خپله کې د بل وهي او بیماره جوړ به شي د ډل نه د غوړ نه به پرهیز وساتي بیماره جوړ به شي د غوړ نه به پرهیز وساتي کباب کې نیم په نیمه ډل وهي بیا هغه وي د منور چې سترګې سرې شي د هغه منډه کړي د منور چې سترګې سرې شي د هغه منډه کړي یو څو قدمه پسې ځغل وهي بیا هغه وي ډېر ښه ډېر اعلی